بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم در معطل مشتمل بر 5 قسم. فصل دوم دا په بیان د معطل شه مشتمل په 5 قسمه. معطل چې حرف علت وي بشه کیم کلمه شه چې حرف علت وي اته معطل وي. بیا معطل چې په 3 قسمه ده چې د فا کلمه مقابل شوی، آتا معطلفه چې د عین کلمه مقابل شوی، آتا معطل عین چې لام کلمه مقابل شوی، آتا معطل لام. معطلفه ته مثال یو یی و معطل عین ته اجواف یی و معطل لام ته ناقص. بدا بیا هر یو په دوه قسمه ده، لیاوی واوی وی ولیا یایی. اس قسم اول در قواعد معطل دا 5 قسم څخه یو قسم چې دا پهلا اپ قواعد د معطل شته. قاعده نمبر 1 دا داسې قاعده ده چې د علامت مضارع نه په فعل معروف شه دای مفتوح وی کنه علامت مضارع یضرب گردان تو کا يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربون تضرب تضربان تضربون تضربين تضربان تضربنا اضربون اضربون کا یادو کا تادو کا نوندا او کا حمزه دو دغه غونډه مفتوح دي. بلا قاعده مشته دا شای چې علامت مضارع په مفتوح وي. است علامت مضارع مفتوحه و د کسره په میون شه چې کیم واو روشي یو دا صورت شو علامت مضارع مفتوح و بل چې ورسته ودا کسراوي دغه په میون چې واو واقع شي. واو چې واقع شي علامت مضارع مفتوح و د کسره په میون شه لکه یو غدو واغدا یو غدو باب ضربانه ده احدا واو ورزيږي و دوام هغه واو یا ورزيږي چې په میونز د علامت مضارع مفتوحه شوی و د دوام طرف ته وتا عین کلمه یا لام کلمه حرف خلقی وی و فتحه وی وتا. دا دوام صورت شه د یا نه بعد د دوام صورت ده د یا نه مخشه پهلا صورت ده. په د دوام صورت شه چې واو روشي په میونز د علامت مضارع مفتوحه شه و فتحه کلمه فتحه د هغه کلمه که غین یا لامش حرف خلق باشد چې غین کلمه یا لام کلمه د دو حرف خلق وي واقع شود چې واقع شي یعنی واو چې داسې چې واقع شي به افتاد ورزيږي ګیراو کېږي. هر واو کې میانه علامت مضارع مفتوحه هر واو چې په میوز د علامت مضارع مفتوحه چې دا اتای نه دی کنه از دغه قید سره مجهول وتله چې علامت مضارع یغوی باشه مضموم ای. هر واو کې میانه علامت مضارع مفتوحه هر واو چې په میوز د علامت مضارع مفتوحه و کسره شه واقع شي. دوام صورت دا یا چې سره لیکلي دي د غیانه بعد بیا د دوام صورت د پهلا هر واو د مقدر سره واخلې د عطف ته یا اسوي هغه پهلا جو حصہ چې دو اوه مقدر سره واخلې. هر واو کې میانه علامت مضارع مفتوحه و فتحه کلمه و فتحه ده بل کلمه یو طرف ته وتا علامت مضارع ده په میوز شو واو ده بل طرف ته وتا فتحه ده کلمه ده اذا کلمه موصوف تو که غین یا لامش حرف خلق باشد چې غین یا لام د حرف خلق وي دا کلمه دا موصوف تو کنه یعنی خلقی الغین کلمه چی وی لیا حلقی اللام کلمه چی وی د هغه فتحه و د علامت مضارع په میون چې کی واو روشي د دوا قسمه واو غورځيږي. مثال نه پته ته ولګي وغدا یو غدو ضربه بوبدا یو غدو شه یا بند فتحه دو علامت مضارع یاد کنه یا و واو ساکن دا واو نورسته بیا کسره راغله نو دا واو ورزيږي. دغه رنګ وهابا یهابو دغه وهابا یوهابو اس په دوه مې صيغه شه دغه قاعده د دوه مې حصہ جاری کړي. علامت مضارع مفتوح تا یا واو پشه ساکن دا و ورسته وتا د کلمه غین
مقام باندې حرف خلقی ده نو داسې واو غورځيږي د بل ته وګوره وسعا یوسعو شیا واو نمخشه علامت مضارع باندې فتحه دو واو نو ورسته وسین باندې فتحه دو خدا لام په مقام شه حرف خلقی ده اسو دغه واو یا غورځيږي قاعده ته ځل بیا وګورئ هر واو کې میانه علامت مضارع مفتوحه هر واو چې په میوز د علامت مضارع مفتوحه و کسره شیروشی به غورځيږي دغه قاعده دوه مایسا یا هر واو چې په میوز د علامت مضارع مفتوحه او فتحه کلمه واقع شود به افتاده واقع شي او غورځيږي دا کلمه چې د موصوف تو داسې کلمه که غین یا لامش حرف خلق باشه کلمه سم باندې پوس موصوف لګي او دا که لامش حرف خلق باشه د صفات اس بیا کلمه فتحه ته مضاف کا په دغه کلمه چې فتحه وي دښلا په داسې کلمه چې فتحه روشي او د فتحه نه مخشه واوي او نه مخشه علامت مضارع مفتوح به دغه واو یا غورځيږي این که اس دوغزیشه مصنف قاعده بیان کړه اس په دوغزیشه دای لسکی وضاحت کوي چې زنه خلک دا خبره کړی دو چې حروف اتاینا چې دی علامت مضارع ای که دغه خبره چې اصل قاعده دریا تقریر میکنند چې اصل دغه قاعده په یاشه مقرره شوی دی چې دا قاعده صرف د یاد پورا ده دا وخت غیب صيغه څه ده و دیګر سه یغه و نه را صيغه چې دی لکه د حمزه سره چې ویل یا نون سره چې لکه حمزه سره لکه اغیدو نون سره چې لکه ناغیدو یا د تا سره ویل لکه تاغیدو د شوی چې دغه الف نون و د تا سره چې کیمه صيغه دي دا د یاد صيغه تبع دي ای که اصل قاعده دریا تقریر میکنه دغه خبره چې اصل دغه قاعده په یاشه تقریر کوي یعنی قرار نسی یا پخای و دیگر صيغه مضارع نه را صيغه د مضارع چې دی انره نه مراد چې هغه په حمزه سره شریکي لګا د واحد متکلم نون سره چې شریکي جامع متکلم یا په تا سره را تابع میګردنن وی چې دا دغه یا ول صيغه تابع خشلې د کیمه صيغه په سر شي علامت مضارع یا ولاده تطویل لا طائل است دغه وجدولا بفایده ده لا طائل بفایده یعنی دغه قاعده هغه چې پوس ذکر شله دغه کیسای اسه وجدولا سره لیکل ده بفایده دغه د مصنف اعتراض وکړ و همچنین هم دغه رنګ در یهابو وغیرہ قائل هم دغه رنګ په یهابو وغیرہ شه وین کی با ای معنی شدن قائل په دا معنی کې دل کې ایها در اصل چې دغه ټول په اصل شه مکسور العین بودان چې دا ټول مکسور العین وی دا وا یهابو سدو چې دغه مکسور العین وی بر غایت حرف خلق عین رفعت خدادند وی چې دا غوندو مکسور العین وی خو د حرف خلقی رعایت میں وسوت اغه د وجنا په حرف خلقی باندې کسره مشکلاوي بیا ځکه داتا فتحه ورکړل اشلا یعنی په دغه خبره باندې مصنف اعتراض وکړ یعنی مصنف ویای چې د نرا صرفیونه دا قاعده صرف د واو حذف کوله ولا په یا مفتوحه او کسره لازم شه منحصر کړی دو چې ورسته وتا کسراوي او مخشه وتا علامت مضارع مفتوح وي و تا و الف و نون ول صيغه چې دي دغه دغه یا ول صيغه تبع دي په دا وجه باندې په هغه باندې شی او ګیراو کېږي د تبعیت د وجنه مصنف چې نه دا کیسه نه دغه غونډه نه بیاک وخت د غونډه اتاینه نه دا قاعده چې دا قاعده او ورځي طبيعت خبره پدا شي نشته یا حبو یا ساوشه د واو د ختموله د پر دغه خبره کول چې په اصل شه د مکسور العین وي یو هبوا و یو سیغو بیا د چونکه دغه کلمې شه به حروف خلقی دي لکه یهبو یا ساوشه نو دا حرف الکی دی وجنا دی عین کلمه ته فتحه میش ورکړه کني فاصل شداوه مکسوره په دغه یا اعتراض کړل چې متا کی سایه خاطر و همچنی هم دغه رنګ در یهبو په یهبو شه وغیرہ و نه راسیږي شه
د یحبو د چې حرف خلقی وي پشه یا په غین مقام یا په لام په مقام باندې. قائل با ایمان شدن قائل د قانون په دامنه کېدل کې انها در اصل مکسور العين بودند چې دا ټول د خلق العين صيغه چې دي دغه مکسور العين وی غین کلمه ته کسرا وا برغایت حرف خلق په رعایت د حرف خلق د سوتله د پورا غین را فتحه دادن غین ته فتحه ورکړه تکلف باره داسته دا چې خامخا تکلف ده خامخا تکلف. تقریر درست سیخه پخا خبره تقریر پخا خبره یا تقریر دغه تقریر دا ویای کنه چې اصول دای بیان کو دغه ته تقریر ویای. صحیح تقریر صحیح خبره برای قاعده همین است د پورا دغه قاعده هم دغه دوکې کردیم چې میږ وکړه. و صاحب منظوم نیک این تقریر را نوشته و صاحب د منظوم چې چا دغه په یو نظم لیکلاله منظومه الصرف یې ویل کړه یعنی صاحب منظومه الصرف نیک د صفات کړه ده این تقریر را نوشته د تقریر لره لیکلاله چې د تقریر مصنف قاعده ته ځل بیا وګورئ هر واو چې دای په میوز د علامت مضارع مفتوح و کسرا روشی به او غرزیږي دوامه حصہ دغه قانون د یا نه بعد د یا نه مقابل شه علامت مضارع تایید کا یعنی هر واو چې دای په میوز علامت مضارع هر واو کې میانه علامت مضارع مفتوحه و فتحه کلمه باشد واقع شود به افتاد به کلمه صفات او فتحه د داسې کلمه یعنی واو چې دای په میوز د علامت مضارع مفتوحه او فتحه د داسې کلمه په میوز روشی چا کلمه غین یا لام د حرف خلقی وي واقع شود چې دا واو روشی په دغه میوز شه به افتاده به واګیراو کېږي چو یاغدو و یهبو و یسعو چې یاغدو اصل شو یاغدو یهبو یوهبو یسعو یوسعو ای که اصل قاعده داغه خبره چې اصل قاعده در یا تقریر میکنند پیاش مقرره ده و دیگر سیاق مضارع و نرا صيغه مضارع دیگر سیاق مضارع نه مراد از حمزه د تا و د نون ول صيغه را تابع میگردن ا تابع گردن دا د یا ول صيغه تابع دي اصل شه د قانون یا په صيغه شه جاری شو دا به د یا د تبعیت ته وجنا دا الف و تا و نون ول صيغه شه جاری شو تبعیت ته وجنا مصنف په دغه اعتراض کو چې تطویل لا فاعل است تطویل ویډوال فاول یطول تطویل طول لمبای خبره وش ډول دی لا فاعل بے فائدې وهم چونی هم دا غرانګه دریابو یحبو وغیرہ یحبو وغیرہ شه قائل په ایمان شدن قائل کېدل په دمانه کې اینها چې دا ټول در اصل مکسور العين بودند دا مکسور العين وی دا کیمه کلمه په عین یا لام شه حرف خلقی روشی دا وی چې مکسور العين به اصل شه برغایت حرف خلق برغایت سره د حرف خلق غیر رفع خدا دا غیر ته فتحه ورکړه تکلف بارد است دا تکلف ته خبخوا تقریر درست برای قاعده همین است تقریر صحیح د پورا د قاعده هم هغه ده هم این است هم دغه ده چې کردن چې موږ وکړو و صاحب منظومه الصرف نیک و صاحب یعنی مصنف ته منظومه الصرف این تقریر دا نوشته دغه تقریر لیکل ده دغه یو ډیر ده